الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې بشکه ډیر زیات ژر قبلون کې دعا هغه دعا ده چې غایب د غایب د پاره وکړي. عزتمنو د دې حدیث مطلب دا دی چې کم سړی په پټه د هغو په غیاب کې د یو ورور د پاره دعا کوي نو دا ډیر زیاته قبلېدو ته نږدې وي، ځکه چې په دې کې اخلاص زیات وي، ځکه په دې کې د ځان د ښکاره کېدو سوال نه پیدا کیږي. نو په دعا کې چې څومره اخلاص وي هغومره به ژر قبلې شي. نو هسې مخامخ چې اوږدې دعاګانې چاته کوې در هغه دغه ډیره غوره او بهتره ده چې په غیاب کې د هغه په پټه ته د هغه دپاره دعاګانې کوي. په دعا کې باید سړی بخالت ونه کړي. د هر مسلمان لپاره دعا کوه، که خپل دی که پردی دی، که شناخته دی او که ناولده دی، چې هر مسلمان په پریشانی کې مبتلا وي د هغه دپاره دعاګانې کوه. د آدم علیه السلام سره ونسې تر اوسه پورې چې څومره مړي سوي د مسلمانان د ټولو لپاره دعاګانې کوه. چې څومره په دعا کې ته سخاوت کوې، څومره پراخه دعا کوې، څومره یې ډېرو ته کوې، هغومره الله و تا ته درکوي. د زړه دعا به څنګه وي؟ یو ډیر غټ عالم فرمایي چې زه کوم مقام باندې چې نن یم دې ځای ته زه زما د استاد دعا راورسوم. دی وایي چې ما به د شپې د تهجدو په وخت کې زما استاد به د تهجد لمونځ کاوه، ما به چای ورته پخې کې خدمتونه به مې ورته کوله. نو بیا هغو ماته وویله چې ګوره و چاته د دعا دا وایه مه، د چا څه دعا اخه، یعنې یو داسې عمل یو داسې کردار وکړه چې د هغه د زړه څه ستاسو دپاره دعا وشي. د غریب او د مسکین سره داسې کردار وکړه چې د هغه د زړه څه دعا درته، د یو استاد سره، د یو مشر سره، د یو پلار سره، د مور سره داسې کردار داسې عمل وکړه چې د هغه د زړه څه ستا دپاره دعا راوشي. نو کومه دعا چې هغه خپله و دې ته مجبوره سي چې تا دپاره دعا وکړي، لاسونه پورته کړي، نو دا د هغه ډېره غوره ده چې ته ودته وه ماته دعا وکړه، ماته دعا. نو پکار دا ده چې یو د بل په غیاب کې دعاګانې کوو، یو بل ته دعاګانې کوو، د ښې خاتمې دعاګانې کوو، د ښه ایمان دعاګانې کوو، د آخرت د جوړېدو دعاګانې کوو، د مصیبت او د پریشانۍ څخه د خلاصېدو دعاګانې کوو، د مسلمانانو په آپس کې د اتحاد او د اتفاق دعاګانې کوو، د مسلمانانو په ملکونو کې د امن دعاګانې کوو. پس چې څومره دعا اوږده یې هغومره به ستا پکې خیر وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.